بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالهادي ناصري او ضربي بل درس ورځم د جایز چې په دې درس کې موږ غواړو چې دا کوم کارونه مو چې کړي وي په دې ارقام صفحه کې دا کیمزي یا کیمیل فایل ته چې کو تبدیل کو چې در وپورې موږ هغه په ګوګل کې وګورو او د مثلا د مغه واټر شیډ یا د مغه ساحې موږ 3D بڼه وښیو. د دې کار له خاطره زه به د ارقام صفحې ته کله چې د ارقام صفحې ته راغی دا ما د تېرې ورځې درس دی چې موږ په یو ډي ایم ډیټا باندې موږ چې رسم کړ کنټرول لاینونه مو رسم کړل چې موږ کنټرول لاین پس له 50 واحدونو پس 50 انټروال امر کړی و. نو نن په دې درس کې غواړو چې موږ د کنټرول لاینونه یا سټریم لاینونه یا خپله د اوبو حجم ذخیره یا مکمل خپله واټر شیډ دا په چی باندې تبدیل کو، دا په کیمیل یا په کیمزي فایل باندې تبدیل کو. د دې کار له خاطر ټول باکس ته ځو. یوه طریقه دا ده چې ټول باکس ته ځو. کله چې ټول باکس واسي دلته موږ لرو په نامه د کنورژن ټولز فرام کیمیل ټول فرام ټو کیمیل ته ځو. ټو کیمیل ته چې لاړو د ټو کیمیل ته دلته لیر ټو کیمیل باندې چې کلیک کوو. د کوم لیرونه چې موږ لرو هر یو دلته ورکوو اما موږ چې تبدیلوي په کیمیل باندې تبدیلوي. مثلا اولین لیر مثلا زه کنټرول لاین زه چې باندې تبدیلوم په کیمیل یا په کیمزي باندې. آوټپوټ به په یو فولډر کې چې کوو سیو کوو. مثلا زه په ما فولډر کې زه کنټور په نامه د کنټور کیمیل باندې چې کوم سیو کوم. کنټور کیمیل سیو سو اوکې. اوس دلته خپله نتیجه موږ ته لاسته راځي. دا لیر ټو کیمیل تبدیل شو. یا که په دې طریقې باندې تاسو مخته نه ځئ دلته سرچ وینډو کې دلته تاسو سرچ کوئ چې شي سرچ کوئ ټو کیمیل سرچ کوئ ټو کیمیل. دلته به تاسو بیا باندې چې باندې کلیک کوئ لیر ټو کیمیل باندې بیا کلیک کوئ هماغه وینډو وازیږي. مثلا بل زه سټریم لاینونه په چې باندې بدلوم په کیمیل. دلته لیکم چې سټریم کیمیل په نامه دې چې کوم سیو کوم اوکې. پروسه خپله مخته ځي جایز دا خلاص شو. بیا ځم یا له خپل ټول باکس نه که دا وینډو راوځوئ کنورژن ټول ته راسئ ټو کیمیل ته راسئ لیر ټو کیمیل ته راسئ او یا خپل سرچ وینډو کې چې سرچ کوئ ټو کیمیل. بل لیر زه کیمیل ته اړوم یا د ګوګل ارت فایل ته هغه زموږ د واټر شیډ خپله د واټر شیډ بونډرۍ اړوم. دلته لیکلی سم چې واټر شیډ کیمیل یعنې واټر شیډ په چې باندې بدلوم کیمیل باندې بدلوم. سیو اوکې تبدیل شو لیر ټو کیمیل ته. بل خپله د دې اوبو والیم لیر ټو کیمیل دا د اوبو والیم راخلم. بله طریقه ده دلته تاسې د ډرګ ډراپ طریقه هم تاسو چې کولی شئ هلته یې خطا کوئ واچوئ. دلته لیکلی شم چې والیم کیمیل یعنې واټر والیم کیمیل. په دې نامې تاسو چې کوئ سیو کوئ په هغه مشخص فولډر کې به سیو کوئ. سیو اوکې دا هم چې څه تبدیله شو. اوس زه د ارکماپ صفحه منیمایز کوم اما فولډر ته ورځم. کله چې فولډر ته ورغلم دلته یو په نامه د نیو فولډر کې موږ چې درلودو واټر شیډ دا ما کیمیل نو مثلا اوله کې کنټور کیمیل دې باندې رایټ کلیک. ما سره دوه دانې ګوګل ارت دي یو ارک جیس ارت ده او بل ګوګل ارت. زه په ګوګل ارت کې دا چې کوم وازوم کنټور کیمیل دا خپله د ګوګل ارت فایل ته چې سو واسو یعنې موږ له جی آی ایس نه اما فایل نه
د 2kml د طریقه چې ته واړول یو کلر فایل ته واړول سره پرې موږ دغه شي پیدا کو 3D پیدا کو افغانستان په راغی دا کنټرول لاین نه خو چې سوال راغلل اما کنټرول لاین سمګه د کوم واټر شیټ رسم کړي ولا خو چې سوال راغلل اوس د منیمایز کوم اوس راځم سټریم چې کوم په کیمیل کې وازم وګدارت کې وازو دا سټریمونه هم چې سوال راغلل دا منیمایز کوم واټر والیوم چې کوم اوپن کوم په ګوګل ارت کې دا واټر دیوبو والیوم هم چې څه دلته راغی دا موږ د اماده بان ساحه وه بل واټر شیډ اوپن کوم ګوګل ارت کې دا هم واټر شیډ هم چې څه راغی ښه کنټرول لاینونه هم راغلل کیمیل فایل ته سټریمونه هم راغلل د اوبو د ذخیرې شیپ فایل هم راغی خپله ټول واټر شیټ هم راغی اوس شیپ نیسم کله مې شیپ ونیو ګوګل ارت صفحه خپله شي کېږي تاویږي ګوره دا خطونه ستاسو نه د سره سره خطونه د خپله موږ ته څه ښیي ارتفاعات ښیي او چت کې معلومیږي دا لاین ده بونډري د ټول ایزو لاینونه دي هغه ایزو لاینونه دي چې موږ ته عین ارتفاعات شي ښیي مثلا دغه چې ارتفاع او د هغه منطقې ارتفاع د ټولو چې د یو شی ده اوس د دې منطقې ارتفاع د دغه منطقې ارتفاع او د دې منطقې ارتفاع ټوله چې ده یو شی ده ټول موږ ته په چې کې وښودل په یعنې کنټور لاینونه کې دا موږ ته چې سول وښودل سول موږ مخکې په RGS کې دا جوړ کړل او دلته مو چې واړول کیمیل ته وړل سوي اوس دلته اوچت کې واضح ډول سره چې کېږي دا کنټرول لاینونه موږ ته معلومیږي او بل دا شنه شنه سینې دلته هغه ټول هغه سټریمونه دي یعنې دا هغه سټریمونه دي په دې کې چې راځي اوبه راځي او دا اخره کې چې دا چې موږ د بند ساحه له موږ بند جوړو دغه د اوبو چې د سرحدونه یا بونډرۍ دي اوس موږ یعنې دا موږ په واضح ډول سره هماغه واټر شیټ له هرې زاویې نه چې تاسې ورته ګورئ تاسې څه کولی شئ لیدلی شئ که چیرې فار مثال په دې باندې لږ ذره دې باندې کلیک کړو دلته رایټ کلیک پراپرټي ته راسو دې کلرونه هم ورته څه کولی شو تبدیلولی شو کلر باندې چې کلیک کوئ د اوبو رنګ عموما آبي وي دا ورته آبي انتخاب کړئ د آبي سول او بل مثلا د لاین کلر یې ورته زیړ انتخاب کړئ چې واضح معلومه شي دا هم ورته حجم هم ورته څه کوئ زیات کړئ اوکې ورته وایي دا زیات شو مثلا د سټریم لاین ته رسئ سټریم لاین باندې چې کلیک کوئ پراپرټي ته رسئ سټریم لاینو ته سټایل کلر یې ورکوئ دا رنګ نه عموما سټریمونه چې ښودل کېږي د اوبو په رنګ باندې ښودل کېږي دا څه سول سټریمونه سول او له دې نه مثلا زیاتوالی کموالی هم سول دا سټریمونه هم چې سول تغیر سول تاسو کنټرول لاینو ته کنټرول باندې رایټ کلیک کوئ پراپرټي ته رسئ سټایل کلر ورکوئ دا کارونه چې ګوګل ارت خو انشاءالله ټول ماهره دي اسانه دي هر رنګ مو چې خوښ هغه ورته چې کوئ انتخاب کوئ زیړ رنګ سور رنګ یا شین رنګ چې هر رنګ مو انتخاب وي هماغه تاسې خپله ورته چې کوئ انتخاب کوئ اوس دغه منطقې ټولې د واټر شیټ چې دي بونډرۍ دي چې موږ کله یعنې دو منطقونه ټولې منطقې نه اوبو آوټلیټ د واټر شیټ ته چې کېږي راځي یعنې له هرې ځایه نه چې ورته وګورو دا موږ چې سو واټر شیټ سو اوس د دې نه زه یو امیجري یعنې سواز یو 3D سواز اخلم چې دا مثلا به د ډیزاینر یا د بل چا لپاره کار کېږي چې له هرې زاویې نه اخلي زه له دغه زاویې نه یو د دې چې اخلم یو ایمیج یې اخلم تاسو به دلته راسئ سیو ایمیج راغلی ما په اپشن نه ټایټل بار او لیجنډ سکیپ دا ټول لرې کوو
ځکه دا زموږ اوس پیله نه دی په کار سیو ورته وایم ما څه دلته لیکم په نامه دی واټر شیډ پریډي ماث دا چېرته سیو کوو په ما فولډر به ورته انتخاب کړو چې کومه ما فولډر چې موږ لرو مثلا دلته موږ سره فولډر و دا لوګر فولډر کې نیو فولډر کې واټر شیډ دا فولډر کې زه څه کوم سیو اوپن کوم سیو ورته وایم سیوز دا بیرته چې کوم منیمایز کوم او دا هم چې کوم منیمایز کوم بیرته راځم دی جی آی اس شي ته صفحې ته دا زموږ د نن ورځې درس خدای که چې درس مو زده کړی وي ښه ورځ ولرئ خوشحاله اوسئ کامیاب اوسئ